سلامونه قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې ټول جوړ او صحتمند اوسئ. ویډیو ته ښه راغلاست درته وایو. په همدغه ویډیو کې موضوع چې ده په همدې ډول ده چې موږ ولې د کوم هدف لپاره پیسې ګټل غواړو. نو په همدې اړه موږ د خلکو نظرونه اخلو، ګورو چې دوی څه وایي. ستاسو مو تر پایه ملتیا وکړئ. وروره ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورکه زه ځکه پیسې ګټل غواړم چې په راتلونکي کې چاته محتاج نه وم. وروره تاسې ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې پیسې ګټل نن سبا ډېر مهم دي، ځکه که پیسه نه وي ژوند مخته په سمه توګه نشي تللی. ابا تاسې ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره ګټئ؟ لورې نن سبا د پیسو وخت دی، که پیسې نه وي څوک لاس هم نه درکوي. ماما تاسې ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې نن سبا بغیر د پیسو ژوند ناممکن دی چې په آینده کې یو ښه ژوند ولرم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه ژوند ولرم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې چې په راتلونکي کې ښه ژوند ولرم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې چې خپل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کړم او په راتلونکي کې محتاج نشم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټل غواړئ؟ د څه لپاره؟ خورې ځکه چې پیسه وګټم ته د ژوند مشکلات پرې حل کړم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې زه غواړم انده کې یو ښایسته کور واخلم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې زه غواړم انده کې یو ښایسته موټر سانته واخلم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ ځکه زه غواړم چې بیا انده کې د غریبو خلکو سره مرسته وکړم. ماما ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ زه ګولې غواړم خپلو بچیانو ته خواړه پیدا کړم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورجانې زه غواړم انده کې یو ښه ژوند ولرم. ډاکټر صاحب ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ محترمې زه غواړم خپل انده روښانه کړم. وروره ستاسو ولې پیسې ګټئ؟ د څه لپاره؟ خورې زه غواړم چې پیسه وګټم تر څو د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. کاکا ستاسو ولې پیسې ګټل غواړئ؟ د څه لپاره؟ خورجانې وه چې د ژوند اړتیاوې پوره کړم او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړم. ورور که پیسې ونه لرې څه به کېږي؟ بس چې څومره ښایسته هم وي خلکو ته به بدرنګ ښکاري. ورور که پیسې ونه لرې څه به کېږي؟ بس چې څومره ښه سړی هم وي خو چې پیسې در سره نه وي بیا ښه سړی نه وي. بس نو که څومره ښه سړی هم وي خو چې پیسې در سره نه وي بیا ښه سړی نه وي. نن سبا اسما جان موږ باید څنګه او په کومه طریقه پیسې وګټو؟ فاطمه جان موږ باید پیسې حلالې وګټو خو حرامې پیسې نه. قدرمنو لیدونکو نو همدغه د خلکو نظریات وو چې ستاسو ولیدل. ښه وخت ولرئ.